د جرمن واچ دغه رپورټ وایي کال 2022 مارچ نه تر اپریل پورې د پاکستان شمالي برخو یعنی خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان کې ناڅاپي ګرمي سیوا شوه. دغلته په غرونو پرتې واورې په تیزۍ اولی کېدل شروع شوې. د پاسه په بارانونو خوړونو او دریابونو کې سیلابونو شکل واخیستو چې ډومبیا چترال سواد دیر 400 مردان صوابۍ او نوخار لاهو کړل. بیا د ملک لاندې پنجاب او سند صوبو ته دا سیلاب ورسېدو. اوس زموږ د موسمونو چې کوم دي که نه د ساوت ایشیا کولې که پوره د ګلوب واخلې پوره ګلوب خبره کوم دا فار د لاست 3 ډیکیډز یو 3.0 وشو چې دا اوس هغه موسمونه نه دي او نه د هغه آب و هوا ده. this has been changed now. دا اوس بدله شوې ده. یعنی مطلب دا شو چې هغه کم پیټرن سره به برسات کېدو جړې چې ورته موږ وایو هغه اوس نشته. خور شوي سیډنیز رپورټ کې ویل شوي پاکستان کې دغه سیلاب په وجه 33 میلیونه خلک متاثره شوي، 1900 تنان مړه شوي، 1.3 میلیونه کورونه تباه شوي. رپورټ وایي د 15 بیلیونو امریکایي ډالرو نه زیات پاکستاني اقتصاد ته زیان رسېدلی و. پوهان وایي سخت کال هم د موسمیاتي بدلون نښې ډېرې واضحه دي. پورو پاکستان په بیس باندې کوم خبرو کوو جنوري بارونو چې نو د لانګ ټرم ایوریج نه لکه د موږ چې ایریا ویټډ ایوریج واخلو نو 55% چې نو کم شوي دي او د خیبر پختونخوا اعداد او شمار چې راجمع کی نو ایریا ویټډ کم رین فال چې دی هغه د خپل لانګ ټرم ایوریج نه یا نارمل نه تقریبا 40% چې دی نو دا کم شوي دي. نو دینه تاسو اندازه لګوي شي چې سږ کال کم چې د جمی بارانونه یا جمی موسم چې نو هغه ډېر وچ و. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا حکومت د موسمیاتي بدلون د منفي اثراتو د کمولو لپاره د 2019 نه تر جون 2023 پورې 615 بیلیونه روپۍ زراعت، ځنګلونو، ځنګلي حیات، ترانسپورت او داسې نورو محکمو ته جاري کړي دي، خو دې کې صرف 210 بیلیونه لګول شوي دي. زه به په پښتو کې خبرو کوم چې دا کلایمیټ چینج دی که نه او انوایرمنټل ایشوز دا د جنازې کټ دی. دا به په شریکه وړوجي. دا صرف د ګورنمنټ کار نه دی. په دې کې چې کوم دی اکیډیمیا شامله ده چې هغې اویرنس باندې توجه ورکړي، سټوډنټس تیار کړي. یوت به ستاسو دنیا چینج کوي. ډاکټر افسر خان وایي زموږ مذهبي عالمانو او میډیا لبا د موسمي بدلون په موضوع په خپلو خطبو او سیډنیزو خبرونو کې ولس پوهه کول وي چې د راروانو چیلنجونو سره به څنګه مقابله کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.